د افغانستان سیاسي دوه ډیر مهم راپورونه. ولسمشر غني سره د خلیلزاد ډیر مهم او تازه ناسته. او دویم خبر افغان سیاسیونو مصالحې شورا جوړه کړه. دا شورا کومه شورا ده؟ ویډیو تر اخره وګورئ که خوښه مو شوله نو ضروري لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی خبر زلمی خلیلزاد له اشرف غني سره لیدلی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له غرمې مخکې د ارګ له ولسمشر اشرف غني سره لیدلی دی. د ارګوایان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پیغام کې ویلي زلمی خلیلزاد او اشرف غني د سولې په وروستیو پرمختګونو د جګړې شدت کموالی او راتلونکي ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي هم په دې ناسته کې ګډون درلود. تر اوسه د دې خبرو جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له اشرف غني سره لیدلي چې نوموړي د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د جوړجاړۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې او په عین حال کې د بندیانو خلاصون او بین الافغاني خبره هم یوه اړینه موضوع ده. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې هم ویلي وو امریکا هڅه کوي چې د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت په جوړولو منځګړیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړې چې واشنګټن له هغه حکومت څخه ملاتړ کوي چې عبدالله یې هم برخه وي. دویم خبر د مصالحې شورا ولې جوړه شوه. یو شمېر افغان سیاسیون چې تېره ورځ د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي په کور کې راټول شوي وو د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په موخه د مصالحې شورا په جوړولو موافقه کړې. دغه ناسته چې د کریم خلیلي په کور کې جوړه شوې وه د سپیدار د ولسمشر عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، سربیره محمد محقق، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین رباني، حاجي دین محمد، انورالحق احدي او نورو پکې ګډون کړی و. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د تیر ټاکنیز ټکټ دویم مرستیال فضل هادي وزین ټلویزیون ته ویلي چې د کریم خلیلي په کور کې د جوړې شوې ناستې په مهال د روغې جوړې شورا په تشکیل خبرې وشوې او پرېکړه وشوه چې د سولې د خبرو د وړاندې د تګ او بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه باید د مصالحې شورا جوړه شي. د وزین په خبره د مصالحې د شورا تشکیل یوازینۍ لاره ده چې د سولې په وړاندې پراته خنډونه ورباندې لرې کیدای شي. یو بل پخوانی جهادي څیره تورن اسماعیل خان وایي هغه کسان چې حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د ټیم لپاره حکومت ټاکلي وو د سیاسیونو موافقه ورباندې ونه شوه نو ځکه هغوی وغوښتل له حکومت سره په مشوره خپل لیست جوړ کړي. نوموړي زیاته کړې تر هغه دمه چې د حکومت اختلافات حل شوي نه وي نه یوازې دا چې مذاکراتي ټیم نه تشکیلیږي بلکې په راتلونکي کې د طالبانو لپاره چانس نور هم زیاتیږي څو له یو برلاسي موقف څخه د مذاکراتو میز ته راوړاندې شي. یاد دې وي چې هر څه هم دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو تېره ورځ د ارګ ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال لطیف محمود ویلي چې د مذاکراتي ټیم تشکیل بشپړ شوی او هر هغه وخت چې طالبانو خبرو ته راوړاندې شوي د مذاکره کوونکو کسانو نومونه به خپاره شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ او خپل نظرونه مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ.